بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا وبعد. د افغانستان د گاونډیو سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو درنو وزیرانو، زما د درناوي او نیکو هیلو او پیرزوینو مراتب ومنئ. اجازه راکړئ چې د افغانستان په باب د سیمې د هیوادونو له دې ابتکار څخه مننه وکړم او په ځانګړې توګه له ازبکستان څخه چې د دې دورې کوربتوب کوي. همداراز د ټولو هغو محترمو هیوادونو مننه کوم چې په دې ناسته کې زموږ د ګډون لپاره زمینه سازي وکړه. د دې ناستې ابتکار په واضح ډول ښیي چې موږ او تاسو په ګډه د خپلې سیمې د ثبات، امنیت او اقتصادي ښېرازۍ لپاره پوره ژمنتیا لرو او مشترک برخلیک لرو، او د خپل مشترک برخلیک لپاره به مشترکې او همغږې هڅې کوو تر څو په سیمه کې د ثبات او امنیت د رامنځته کېدو له نویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړو او د مشترکو ګواښونو پر خلاف مسؤلانه مبارزه وکړو. افغانستان له خپل اړخه له سیمې سره نږدې او همغږي تعامل ته لیواله دی. درنو حاضرینو، دا ځل داسې مهال په دې ناسته کې راټولیږو چې د څو قطبي نظم پر لور ګامونه چټک شوي. په لویه کې د اورو اسیا سیمه، په ځانګړې توګه زموږ سیمه به په نوي نړیوال نظم کې مهم رول ولري. افغانستان چې د لویدیځ، منځني او جنوبي اسیا په یو مهمه ژو ستراتیژیکه سیمه کې موقعیت لري، اوس د یو مسؤل او متعهد حکومت له واکمنۍ برخمن دی. یو باثباته او امن افغانستان کولی شي چې د سیمې په امنیت، ثبات او اقتصادي اتصال کې محوري رول ولوبوي. څو لسیزې په افغانستان کې تحمیلي جګړو نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې له هیوادونو څخه یې هم ډیر اقتصادي او تجارتي فرصتونه تروړلي وو. اوس دا فرصت برابر شوی چې افغانستان د سیمې یو مهم اقتصادي او تجارتي شریک شي. زموږ هیله به دا وي چې د سیمې هیوادونه هم په افغانستان کې د ثبات او اقتصادي ښېرازۍ لپاره په مشترک ډول هغه شرایط برابر کړي چې مرسته وکړي تر څو افغانستان خپل رغنده رول ولوبوي. موږ په خپله هم چمتو یو چې د یو مسؤل حکومت په توګه خپل مسؤلیتونه ادا کړو. درنو حاضرینو، موږ په هیڅ صورت اجازه نه ورکوو چې افغانستان له دې وروسته د منفي ټکرونو او نامشروع رقابتونو مرکز شي. په افغانستان کې وروستي مثبت پرمختګونه لکه د بهرنیو قوتونو وتل، قوي مرکزي حکومت رامنځته کېدل، د قانون او نظم حاکمیت، ډاډمن امنیت، د فساد خاتمه، عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی، د مخدره توکو په کښت او قاچاق بندیز، او په نهایت کې د افغانستان د حکومت مثبته اراده د افغانستان او سیمې ترمنځ د نږدې او هدفمنې همکارۍ زمینه برابروي. اوس د دې زمینه برابره شوې چې افغانستان د سیمه ییز اتصال په ټولو پروژو کې لکه ترانس افغان ریل پټلۍ، ټاپي، ټاپ، کاسازر او د چین په ابتکار د کمربند او لارې پروژو کې خپل رول ولوبوي. درنو حاضرینو، باید هیره نکړو چې زموږ او ستاسې د دې مشترک هدف د ترلاسه کېدو په لار کې ډېرې ننګونې هم شته چې ایجابوي موږ او تاسې په مشترکو او همغږو هڅو سره پر ټولو خنډونو برلاسي شو او د خپلې مشترکې سیمې لپاره له ټولو فرصتونو ګټه پورته کړو. افغانستان پر خپل ژمنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي. دا یوازې د لفظي ژمنې تر حده نه خلاصه کیږي، بلکې موږ عملاً په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لرو. د اوسني حکومت له تشکیل راهیسې چې نږدې 2 کاله کیږي، هیڅ داسې کومه جدي امنیتي پیښه نه ده شوې چې ریښې یې له افغانستان څخه سرچینه اخیستې وي. موږ د افغانستان ملي ګټې د سیمې په امنیت، ثبات او اقتصادي اتصال کې تعریفوو، او دا هغه بحث دی چې زموږ د ټولې منطقې ګټې خوندي کولی شي. په دې اساس زموږ د منطقې هیوادونو ته پکار دی چې متوجه وي چې د افغانستان په تړاو سیاستونه د منفي تبلیغاتو او مخالفو قدرتونو د لومو ښکار نشي، بلکې د خپلو ملي ګټو او منطقوي امنیت، ثبات او اقتصادي اتصال له زاویې افغانستان ته وګوري او د افغانستان حالات په خپلو سترګو له نږدې وګوري او ورسره مثبت تعامل وکړي.
د منطقي مثبت او جدي سیاسي امنیتي او اقتصادي تعامل کولای شي د افغانستان او منطقې د ګټو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د افغانستان بې ثباتي د هیچا په ګټه نه ده، ځکه د ټولې منطقې د بې ثباتۍ مخدره موادو ودې، د وسلو قاچاق، مهاجرتونو او نورو ورته ناخوالو لامل کیږي. په پای کې د ازبکستان له جمهوریت ته مننه کوم چې د دې مهمې ناستې کوربتوب یې وکړ. هیله مند یو چې په راتلونکي کې هم افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارمټونو، ابتکارونو او سازمانونو کې خپل استازیتوب وکړي، ترڅو موږ او تاسې په ګډه د اسیا پیړۍ کامل پوتانسیال څخه برخمن شو. له توجه